السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو الله دې وکړي راته روغ او جوړ به وئ. زه یم ریحان، تاسو ګورئ ټیکنیکل ریحان چینل. ملګرو نننۍ ویډیو کې د دې درته ښیم سټپ بای سټپ ټولې طریقې درته ښیم چې څنګه د امریکا ډي وي لټرۍ لپاره مونږ ثبت نام وکړو په خپله، چې چاته پیسې هم په ور نه کړو، خپله ثبت نام ترسره کړو. ملګرو درته ټوله سټپ بای سټپ طریقې ښیم د ډي وي لټرۍ لپاره. ډېر کسان په عکس کې ستونزه لري، تصویر کې ایمیج کې ستونزه لري، نو ملګرو د هغې لپاره هم درته ټولې طریقې ښیم. دواړه ثبت نام او عکس چې جوړولو طریقې دا خو په یوه ویډیو کې نه کېږي. اول درته تاسو ته د طریقه ښیم چې ثبت نام څنګه کېږي، وروسته درته بله ویډیو جوړوم په همغه کې درته د عکس لپاره طریقې ښیم. چې ځینې کسانو پوښتنه کوله چې مونږ شپږ سوه ایکس کې مونږ راوستی نه شو، او چا به ویل چې مونږ سپین بیکګراونډ نه شو ورکولی، سم ایډیټ کولی نه شو په خپله چې کوو دغه ستونزې لري، نو همغه درته په بله ویډیو کې راوړم. نو ملګرو د همدغه ویډیو لینک د عکس د جوړولو ویډیو لینک د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې درته اچوم، او د همدغه ویډیو لینک د عکس په ویډیو په ډسکرپشن کې درته اچوم. نو ملګرو د هر څه نه مخکې چې تاسو دغه ویډیو ګورئ ورته ضرور یو لایک ورکړئ، سبسکرایب یې کړئ. څنګه به سبسکرایب کوو څنګه لایک ورکوو. نو همغه ویډیو کله چې تاسو دغه چینل سبسکرایب کړئ، نو وروسته تاسو کولی شئ چې بله ویډیو چې زه څنګه اپلوډ کړم تاسو ته به ډایرکټ ورسیږي. نو ملګرو کله چې تاسو زما ویډیو ګورئ، ویډیو ته به تاسو ضرور یو لایک ورکوئ، وروسته به تاسو دغه سبسکرایب بټن ووهئ. دغه سبسکرایب بټن به تاسو ووهئ، وروسته بیا تاسو راشئ همدغه بیل نشان به تاسو ووهئ او آل بټن به یې کړئ. کله زه ویډیو اپلوډ کړم د عکس د تصویر د جوړولو، تاسو ته به ډایرکټ راشي. ډسکرپشن یې دغه دا ځای دی، تاسو به راشئ په دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو کتلی شئ زما ډسکرپشن دغه کې هم دا ځای کې درته اچولی وي چې د عکس د جوړولو ویډیو لینک او یو ملګرو وي د ثبت نام لپاره د جوړولو ویډیو لینک په همدغه ځای کې به وي. دغه تاسو کراس کړئ او دا ځای کې یو ښایسته کمنټ هم پرې کړئ چې تاسو یې جوړولی شئ نه شئ جوړولی. خو ډسکرپشن کې به زما د ویډیو په ډسکرپشن کې د وټساپ ګروپ لینک وي، که څوک یې نه شي جوړولی فري فوی نه وي بیا ماته میسیج کولی شئ. نو ملګرو اوس درته ویل دي چې دا شرایط باید پوره کړئ. د عکس د سپین بیکګراونډ دغه بیخي زیات مشکل لري، دا نه زه ویډیو هم درته ډایرکټ اوس جوړوم درته اپلوډ کوم. 600 ایکس کې تاسو باید څنګه جوړ کړئ. پاسپورت یا کمپیوټري تذکره یا کمپیوټري تذکره نه کاغذي تذکره باید هم تاسو جوړولی شئ. تاسو کله که ډي وي لټرۍ کې قسمت صحیح و، تاسو بریالي شوي وئ، نو تاسو که کاغذي تذکره کې کوم نوم ورکړی و همغه باید تاسو بیا په پاسپورټ کې ورکړئ، ځکه چې پاسپورټ باید تاسو ورته ضرور وي. دریم چې دی فعال ایمیل ادرس، تاسو باید یو فعال ایمیل ادرس ولرئ، د موبایل نمبر باید ولرئ، د زده کړو کچه باید ولرئ، یو باید سرټیفیکیټ یا 12 اسناد څه شی باید ولرئ. شپږم که په میل ثبت نام کوئ، خو دغه کوم مشکل نه لري ځکه چې افغانستان کې خو څوک په میل ثبت نام پرې څوک نشي ورته کولی. نو دغه یادونې تاسو دا ځای کې هم کتلی شئ، دغه لیکنه ولولئ، ویډیو سټپ کړئ، ټوله طریقه باندې به پوه شئ. اوس راځو ملګرو د ویډیو د ثبت نام لپاره. که تاسو تر اوسه پورې زما ویډیو نه وي لایک کړی، سبسکرایب کړی نه وي، نو ویډیو در سره لایک او سبسکرایب کړئ. راځو د ویډیو د ثبت نام طرف. نو ملګرو د ویډیو په ډسکرپشن کې ما دغه صفحه اچولې وي، دغه لینک ما اچولی وي. نو ملګرو دلته که زه دا لینک درته اچولی، که تاسو په دغه لینک باندې کلیک وکړئ، نو ملګرو دلته تاسو د لینک د عکس په باره کې درته ښایي. تاسو دا کتلی شئ څومره ښایسته شکل کې عکسونه رااخیستي دي. نو دلته درته ښایي چې باید په دا ډول عکس جوړ شي. نو دلته تاسو ګورئ دغه عکس یې اوکې علامه ورکړې صحیح دی، دغه صحیح دی، او دغه تور دی، مقصد خړ پړ راغلی، دلته یې فلټر زیات استعمال کړی، دغه سیوری لري. باید په عکس کې تشمې، ویښتان چې غوږونه پټ وي دا باید هېڅ څه ونه لري. د زوم یعنې د ګیرې لاندې باید سیوری چې شي هم ونه لري ملګرو. نو په دغه ځای کې تاسو خپل عکس هم جوړولی شئ، په دغه ځای کې هم تاسو خپل عکس جوړولی شئ، په دغه ځای کې هم جوړولی شئ. نو راځو اوس د ثبت نام لپاره چې ثبت نام څنګه کېږي. نو ویډیو ډسکرپشن کې په دغه ځای چې تاسو کلیک وکړئ د عکس باره کې، او دغه د امریکا ډي وي لټرۍ ویب سایټ لینک دی. دغه لینک چې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به د ویب سایټ لینک ته بېځئ، د ثبت نام صفحې ته به مو بېځي. نو که چېرې تاسو هلته پیدا کولی نه شئ، بیا ما ته وټساپ ګروپ لینک ما اچولی، هلته میسیج کولی شئ، ورته هم دغه لینک درکوم. نو ملګرو دا ځای باندې به کلیک وکړئ. نو د عکس کومه موضوع چې ده هغه زه درته اوس ډایرکټ بله ویډیو هم اپلوډ کوم. عکس که دوړ عکس درته دلته وښیم بیا ویډیو بیخي زیاتېږي. نو دغه ویډیو هم اوس لږه زیاتېږي ځکه ثبت نام یې درته سټپ بای سټپ ټول ښیم. لږ ورته انتظار شو چې اوس دلته دغه صفحه مونږ ته راخلاصه کړي. نو تاسو دغه ګورئ دغه صفحه مونږ ته راخلاصه کړه. ما خو مخکې عکس ورته جوړ دی، نو تاسو ته یې بله ویډیو کې درته ښیم ثبت نام د عکس جوړولو مکمله طریقه. نو تاسو ملګرو څه وکړئ، را به شئ هر څه فرید په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. زه راځم په همدغه ځای باندې کلیک کوم چې مخ ته لاړ شو، نورې مرحلې را خلاصې شي. نو دلته به تاسو ته ټولې سټپ بای سټپ ټولې مرحلې ښیم. نو ملګرو دلته درته دغه مرحله به هم ورته بشپړه کړئ. دلته که دغه سخت وي، ما ته خو ډېر سخت ښکاري، نه شم یې لیکلی، نو تاسو بیا راشئ. نو ملګرو زه خو یې لیکلی شم، خو تاسو ته یې ښیم چې مقصد دلته به تاسو بیا راشئ، دا ځای باندې به کلیک وکړئ، دا به ټرن کړئ. دلته درته بیا ښایي چې تاسو ولکئ. که بیا سخت و بیا په همدغه چک مارک باندې کلیک وکړئ. او که چېرې تاسو بیا نه شو ویلی، دغه سپیکر نشان
چې دی دغه نشان باندې به کلیک وکړئ. دلته درته یو سپیل ښایي. زه بیا دغه ټرن کومه ګورئ ماته بله مرحله راغلې. نو دغه مرحله ماته اسانه وبرېښېده. ای به ورکړئ لیکلي شپږ 8 په غټو ټي ورکومه بیا شپږ او شپږ بیا یې وي لیکلې ده په غاټو وي لیکلې ده او بیا یې 8 لیکلي دي. کله چې دغه مرحله بشپړه کړه را به شئ په سبمیټ بټن باندې به کلیک وکړئ. دغه سبمیټ بټن چې کوم دی دغه باندې به کلیک وکړئ. دغه مرحله به هم موږ ته بشپړه شي. ځو مخ ته. د وخت انتظار کوو. نو دغه مرحلې موږ ته رااخیستلی شوې. دغه مرحلو کې به تاسو دقیق واوسئ. صحیح ده ملګرو. دغه مرحلې کې باید موږ ټولې مرحلې بشپړې کړو. راځم اولې مرحلې ته. دلته تاسو د خپل لاست نیم ولیکئ، د فیمیل نیم به ولیکئ، د چا شیرخیل وي، د چا حبیبي وي، د چا یو رقم وي. مقصد د کورنۍ نوم غټ نوم به ورکړئ او کوم تذکره کې مو چې کوم د کورنۍ نوم ورکړی هغه به ورکړئ. یا اکثره کسان پکې کومیت ورکړی منګل او زدران او داسې نور. نو زه دلته خپل نیم خپل لاس نیم د کورنۍ شیرخیل دی، خو ما خپله په تذکره کې ریحان د کورنۍ نیم لپاره انتخاب کړی. زه هم دلته ورته ریحان لیکم. کله چې ریحان ولیکو دلته هم فرست نیم ولیکئ، خپل نوم به ولیکئ. زه خپل نوم لیکم. نو کله چې دغه ورکړو دلته درته میډل نیم ښایي. د چا نوم بیخي زیات وي لکه محمد رحمان، مقصد محمد به د پاس کې ولیکئ، رحمان به په د لاندې کې ولیکئ. او که چا مازې وړوکی نوم وي علي، بس پاس کې علي ولیکئ، لاندې دغه چیک مارک علامه ورکړئ چې مقصد زه میډل نیم نه لرم. خو زه پکې خپل میډل نیم لیکم. صحیح ده ملګرو. زه پکې میډل نیم محمد لیکم. دا زما د میډل نیم دی، مقصد منځنی نوم مې همدغه راځي. نو اینه وروسته ملګرو بیا راځم لاندې دغه دویم مرحلې ته. دلته لیکلي تاسو نر یې ښځه یې فیمیل یې میل یې. خو زه میل انتخابوم، زه میل یم. دلته درته تاسو میاشتې ښایي چې تاسو کمپیوټر تذکره کې تاسو پاسپورټ کې کومه میاشت زیږېدلو نیټه ښایي ښه ډیټا ښایي. زه خپل تذکره را اخلم، هغه کې زما د زیږېدلو نیټه ګورم. نو ملګرو زه د څلورمې میاشت کې دلته هم ولیکل زه څلورمه میاشت کې زیږېدلی یم. دلته به اول تاسو 0 ولیکئ، بیا به 4 ولیکئ. که چېرته 11 بیا به 11 ولیکئ. ډایرکټ دغه شانتې 11مه میاشت کې به 11 یا لاس کې وایي لاس. او که چېرته په اوله دویمه درېیمه تر 9 پورې وایي نو زه اوس څلورمه د اول 0 لیکم بیا 4 لیکمه. دلته ډی ورځ ښایي. ورځو کې به که تاسو په 9مه 8مه شپږمه کې لیکئ بیا به اول 0 لیکئ بیا شپږمه. خو زه په څوم کې یم؟ په 19م کې. زه به 19 ولیکم. دلته یار کال ښایي 2004 کې زه ورته لیکم. نو دغه مرحله مو هم ورته بشپړه کړه. نو راځم لاندې مرحلې ته. سیټي ویر برون. تاسو به خپل دلته د خپل د سیټي نوم هر څه ورته ولیکئ. دلته تاسو دغه ښایي ډیټر کنټري فارویس سیټي هر څه درته ښایي. کنټري هیواد د خپلې کوڅې نمبر د خپل د کور نمبر سټریټ ټول درته ښایي. صحیح ده. سټریټ څومره کوڅه کې څوم نمبر کور دی دغه مرحله کې به هغه ورته بشپړ کړئ. که نه یې لرئ لاندې چیک مارک علامه ورکړئ. صحیح ده ملګرو. نو زه دغه مرحله کې ورته لیکم. نو ملګرو زه دلته مازې خالي ورته لیکم چې زه زیږېدلی چېرته یم؟ په خوست کې. زه خوست ورته لیکم. او راځم 5مې مرحلې ته. 5مه مرحله کې درته کنټري کنټري درته ښایي. زه به دلته افغانستان ورته انتخاب اول سر کې دی. ما هم افغانستان ورته انتخاب کړو. 5مه مرحله کې درته ښایي چې تاسو دغه د ډي وي لټۍ د تاسو د افغانستان تخصص د خپل ملک سره ثبت شوي ده. بالکل زموږ چې دی ثبت شوي دی د افغانستان کې بل ملک نه یم. تاسو بل ملک یې دغه ملک ورته لیکئ، نه ورته لیکئ. زه دلته یس ورته انتخابوم، بلکې افغانستان کې شامل دی. نو دلته درته ټولې طریقې ښایم. صحیح ده ملګرو. سټیپ بای سټیپ تاسو راسره پاتې شئ. نو ملګرو دغه ځای کې درته ښایي چې تاسو بل هیواد کې یئ، مقصد پاکستان کې تاسو د افغانستان کې ښودلی دی، تاسو بیا ورته افغانستان انتخاب. نو ما خو سیاس انتخاب کړی. بالکل صحیح ده. اخري وروسته 1مه مرحله کې درته ښایي تاسو د عکس باره کې دومره تفصیلي درته په کړی دی. تاسو باید سترګې باید تیاره نه وي، سترګې باید پټې نه وي، تشمې باید نه وي. نو زه هماغه بیا درته اوس ډایرکټ ویډیو اپلوډ کوم. ویډیو هم درته ښایم. د همدا ویډیو په ډسکرپشن کې هم لینک شته، هغه لینک هم درته پکې اچوم. نو زه راځم مخکې له مخکې عکس تیر کړی را به شي، په دا ځای باندې به کلیک وکړئ. عکس زه ورته راخلم. زه اوس عکس ورته راخلم. را به شئ زه ځای ته راځم. نو دغه دی ملګرو عکس ما ورته جوړ کړی دی. عکس ما ورته راواخیستو. راځو 8مې مرحلې ته. نو ملګرو 8م سټیج کې درته ښایي اول یو عین کار اف دغه اختیاري دی، مه یې ډکوئ. د دویمه کې ادرس درنه غواړي، تاسو به خپل ادرس ورکړئ. تاسو کوم ځای کې مرکز ولایت ولسوالي خپل ځای ادرس به ورکړئ. دلته ملګرو د دویم هغه کې درته ښایي چې خپل سټریټ کوڅه ST سټریټ نمبر 101 د کوڅې نمبر هم درته ټول ښایي. صحیح ده. زه دا درته ډکه کړم.
ملګرو دلته تاسو دغه خلته یو ادرس ورکوي سټیټ کوڅه 101 د هوم نمبر د کور نمبر اول دلته ورته سیټي خپل د ښار نوم ولیکئ. زه په خوست کې یم خوست، تاسو خپل د ولایت نوم لیکئ. نو دلته درته ښایي ادرس د خوست ولسوالي کنټري هیواد، یا که تاسو پکې یو لیکئ کنټري مازې پکې لیکئ، یا پکې خالص ولسوالي لیکئ، او که پکې ټول پوره کوئ سټیټ کوڅه زه مقصد پکې لیکم ولسوالي او کنټري د دوه پکې لیکم بس. تاسو به څنګه لیکئ؟ زه پکې متون مرکز لیکم، دلته ورته دغه سلش ورکوم، دغه سلش ورته ورکوم، بیا ورته افغانستان لیکم، افغانستان، بیا ورته افغانستان انتخاب کوم. دلته دویم ځای ته راځي پوسټل کوډ. دلته دا پوسټل کوډ ډېر مهم دی، تاسو باید پوسټل کوډ ورکړئ. د افغانستان د خوست ولایت خو چې دی 2502 دی، که یو دی زه ورته 2502 دی فکر کوم. نو تاسو به د خپل ولایت زیپ کوډ څنګه پیدا کوئ؟ تاسو بیا ملګرو راشئ، زه فماس بټن ورڅخه راوځم، تاسو به کروم براوزر راواړوئ، کروم براوزر، دغه کروم براوزر به تاسو راواړوئ. نو دا کروم براوزر کې به تاسو مخکې له مخکې ورته ولیکئ چې خوست زیپ کوډ یا پوسټل کوډ کابل پوسټل کوډ، تاسو ته یې ډایرکټ رااړوي. صحیح ده ملګرو؟ نو موږ اوس پکې مرحله روانه کړې ده. ګوګل ته راشئ، نو 2501 دی، نو زی کابل فکر کوم 101 دی. نو دلته بیا ملګرو راشئ، یا که زیپ کوډ تاسو نه وزده دا کوز لاندې چې کومه علامه ورکړي، دلته په خپل کنټري بیا کنټري هیواد درڅخه غواړي افغانستان به ورکړم. راځم نم سټیپ ته، کنټري کې بیا هم درڅخه خپل هیواد غواړي. دلته فون نمبر، تاسو به خپل د موبایل یوه شمیره ورکړئ. زه ورته موبایل شمیره راخلم، اول د خپل د افغانستان 93 کوډ راخلم، بیا پکې شمیره لیکم. نو اول جمع نشان، بیا 93، بیا به لمبر ورکړئ. صحیح ده ملګرو؟ صفر به نه ورکوئ. بیا پکې لمبر بشپړه کوم، راځم 11مې مرحلې ته. 11 مرحله کې تاسو یو فعال ایمیل ولیکئ. په اوله مرحله کې زه فعال ایمیل راخلم، هغه به پکې ولیکم. نو ملګرو زه ته اول سټیپ کې اوله مرحله اول جیمیل نمبر لیکم، فعال ایمیل نمبر. نو دا مو زه پیسټ کوم، ما ورته را کاپي کو، پیسټ نه اخلي، زه پکې دغسې لیکم. نو ملګرو دلته په پاس ایمیل ولیکئ، لاندې به همغه ایمیل ولیکئ. راځو 12مه مرحله ته. دلته تاسو ته خپل هغه ښایي چې تاسو په کومه درجه کې یئ. تاسو مقصد اول یو کې تاسو په سکول کې اوس تر اوسه پورې تاسو سکول څخه فارغ یئ، تاسو کومه د سکول درجه نه لرئ. د دویم یو های سکول نو درجه، تاسو د سکول درجه تر اوسه نه لرئ. های سکول درجه تاسو د سکول درجه لرئ. ووکیشنل سکول تاسو په ووکیشنل مکتب کې یاستئ. نو دغه درته ټول ښایي. تاسو ډاکټورا لرئ، تاسو 2 کلنه اسنه لرئ، دلته به ورته یو انتخاب کړئ. زه دلته ورته لیکم ووکیشنل سکول د عالی لیسې درجه، دا ورته ټیک مارک کړو. راځم 14مې مرحلې ته. دلته درته تاسو ته ښایم. نو د ملګرو د 14م سټیپ کې درته ښایي تاسو د 30 یا 25 کلونو کم یئ. نو زه د 30 او 25 کلونو څخه کم یم. تاسو به اول یو انتخاب کړئ. که چېرته تاسو بیا واده کړی وي نو دغه انتخاب کړئ. که چېرته تاسو بیا طلاق اخیستی وي دغه اول، او که تاسو بیا طلاق کړی دغه، او که چېرته بیا تاسو د قضي په واسطه طلاق شوی نو بیا دغه رسمي طلاق شوی بیا دغه اخرنی وي. که چېرته تاسو رسمي طلاق شوی بیا تاسو نه اسناد غواړي. نو که چېرته تاسو واده کړی وي دغه یو، که واده مې نه وي کړی د فاس یو. نو لاندې بیا راشئ، تاسو څخه د ماشومانو تعداد غواړي. تاسو څومره ماشومان چلډرن ماشومان لرئ، خو موږ یې نه لرو، زه پکې نه لیکم. کله چې تاسو دغه مرحلې بشپړې کړئ بیا به تاسو نو 2501 دی، نو زی کابل فکر کوم 101 دی. نو دلته بیا ملګرو راشئ، یا که زیپ کوډ تاسو نه وزده دا کوز لاندې چې کومه علامه ورکړي، دلته په خپل کنټري بیا کنټري هیواد درڅخه غواړي افغانستان به ورکړم. راځم نم سټیپ ته. کنټري کې بیا هم درڅخه خپل هیواد غواړي. دلته فون نمبر، تاسو به خپل د موبایل یوه شمیره ورکړئ. زه ورته موبایل شمیره راخلم، اول د خپل د افغانستان 93 کوډ راخلم، بیا پکې شمیره لیکم. نو اول جمع نشان، بیا 93، بیا به لمبر ورکړئ. صحیح ده ملګرو؟ صفر به نه ورکوئ. زه پکې لمبر بشپړه کوم، راځم 11مې مرحلې ته. 11مه مرحله کې تاسو یو فعال ایمیل ولیکئ. په اوله مرحله کې زه فعال ایمیل راخلم، هغه به پکې ولیکم. نو ملګرو زه ته اول سټیپ کې اوله مرحله اول جیمیل نمبر لیکم، فعال ایمیل نمبر. نو دا مو زه پیسټ کوم، ما ورته را کاپي کو، پیسټ نه اخلي، زه پکې دغسې لیکم. نو ملګرو دلته په پاس ایمیل ولیکئ، لاندې به همغه ایمیل ولیکئ. راځو 12مه مرحله ته. دلته تاسو ته خپل هغه ښایي چې تاسو په کومه درجه کې یئ. تاسو
مقصد اول یو کې تاسو په سکول کې اوس تر اوسه پورې تاسو سکول څخه فارغ یې، تاسو کومه د سکول درجه نه لرئ، د دویم یو های سکول نو درجه تاسو د سکول درجه تر اوسه نه لرئ، های سکول درجه تاسو د سکول درجه لرئ، ووکیشنل سکول تاسو په ووکیشنل مکتب کې یاستئ، نو دغه درته ټول ښایي. تاسو ډاکټورا لرئ، تاسو 2 کلنه اسناد دلته به ورته یو انتخاب کړئ. نو زه دلته ورته لیکم ووکیشنل سکول د عالی لیسې درجه، دا مې ورته ټیک مارک کړو. راځم 14مې مرحلې ته، دلته درته تاسو ته ښایم. نو د ملګرو د 14 سټیپ کې درته ښایي تاسو د 13 یا 15 کلونو کم یې، نو زه خو د 13 15 کلونو څخه کم یم، تاسو به اول یو انتخاب کړئ. که چېرې تاسو بیا واده کړی وي نو د هغه انتخاب کړئ، که چېرې تاسو بیا طلاق اخیستی وي دغه اول، او که تاسو بیا طلاق کړی دغه، او که چېرې بیا تاسو د قضي په واسطه طلاق شوی نو بیا دغه رسمي طلاق شوی بیا دغه اخرنی وي. که چېرې تاسو رسمي طلاق شوی بیا تاسو نه اسناد غواړي، نو که چېرې تاسو واده کړی وي دغه یو، که واده مې نه وي کړی د فاس یو. نو لاندې بیا راشئ تاسو څخه د ماشومانو تعداد غواړي، تاسو څومره ماشومان چلډرن ماشومان لرئ، خو موږ نه لرو، زه پکې نه لیکم. کله چې تاسو دغه مرحلې بشپړې کړئ بیا به تاسو راشئ ملګرو، دا ځای کې به دغه کنټینیو انتخاب کړئ، دغه یو به انتخاب کړئ. راځم په دغه ځای باندې کلیک کوم. نو دغه مرحلې تاسو باید سټیپ په سټیپ قدم په قدم ټولې وګورئ. صحیح ده ملګرو. نو زه ورته انتظار کوم د لیکه فورا شي دغه کنټینیو چې کله تاسو کلیک کړئ نو دلته درته دغه مرحلې ورسره اړوي. ګورئ تاسو څخه ټول معلومات دوباره درته رااړوي چې تاسو صحیح یې نه یې صحیح، تاسو یې وګورئ، تاسو نومونه صحیح دي، تاسو میل هر څه درته صحیح. که چېرې صحیح و لاندې راشئ، چیرې صحیح و سبمیټ بټن، که چیرې صحیح نه و گو باک ټو فرست لومړی وطن بیرته دویم مرحلې ته بیا اول مرحلې ته بیا استخدام کړئ. که چیرې صحیح و سبمیټ بټن باندې به کلیک وکړئ. زه اوس ګورم نو ملګرو بالکل صحیح دی، ما هر څه صحیح و. راځم په سبمیټ بټن باندې کلیک کوم. کله چې سبمیټ بټن باندې کلیک وکړو ورته انتظار کوو چې موږ ته دغه صفحه رااړوي. نو ملګرو تاسو که دغه صفحه درته راخلاصه دې څخه به یو سکرین شاټ واخلئ. صحیح ده ملګرو. زه ورڅخه سکرین شاټ راخلم. ما سکرین شاټ ورڅخه راواخیستو. سکرین شاټ کې دغه تاسو بیا 6 میاشتې وروسته تاسو بیا دغه سکرین شاټ په واسطه تاسو کولی شئ چې خپل بخت وګورئ، قسمت وګورئ چې تاسو کامیاب شوي یئ یا نه. په دغه کې څه شی مهم دی؟ په دغه کې دغه ځای مهم دی تر دې ځای پورې. پوه شوئ ملګرو. نو دغه کې دا ځای ځکه مهم دی چې دلته تاسو څخه دغه نیم او دغه ځای دغه ځي او دغه دا درڅخه ټول غواړي. نو دغه ځای بیخي زیات مهم دی، تاسو باید دغه ټول درسره وساتئ، دغه سکرین شاټ درسره وساتئ. دوست دغه زما کوډ شو بالکل صحیح شو. نو ملګرو دغه سکرین شاټ ما هم سره شو، ما ثبت نام بالکل ترسره شو. انشاءالله چې بخت به مې یاري کوي او که نه انشاءالله چې بخت به مې یاري کوي ځو به. نو ملګرو دغه د تاسو ویډیو تر پایه پورې وکته، نو که تاسو تر اوسه پورې لایک او سبسکرایب کړی مې نه وي تاسو تر ویډیو لایک او سبسکرایب کړئ. ملګرو د عکس لپاره درته اوس ډایرکټ د همدا ویډیو ډسکرپشن کې لینک درته اچوم، ویډیو درته ډایرکټ جوړوم. نو ملګرو که ته ویډیو مو خوښه وي حتما ملګرو سره ضرور شیر کړئ. مننه.